کله داسې پیښه سوې چې په ناڅاپي په زړه کې ویره درنه ننوتلي تاسو داسې احساس کړي چې هماغه شیبه مرئ یا مو زړه درېږي. له علمي اړخه دغه حالت د پنیک اټک او علل خصوص د پنیک اټک ناڅاپي حمله بلل کېږي. دا حملې کله کله فزیکي اړخ هم اخلي، یعنی موږ ته مراجعین وایي چې استاد نه دا یوازې ذهني وضعیت نه ده، زړه مې ټکان وکړ، پښې مې رپېدلې وه، حمله راباندې راغله او ولوېدلم. موږ وایو بلې دا حمله فزیکي اړخ هم لري او فزیکي عکس العملونه هم فعاله کوي او موږ یې تر ټولو ښه درملنه چې پیشنهادو ورته وړاندیز کوو هغه CBT ده. ځینې وخت د دارو یا دوا هم مرسته کولی شي. خبرې ویره راکموي، د دې پیښې ویره، ژوره ساه ویستلې هم مرسته کوي او که مشوره وسي او په متواتر ډول د ډېرې مودې لپاره ارواپوه سره جلسې واخیستل سي، هغه ناسم فکرونه چې انسان ته پیدا سوي او د دغو حملو لامل ګرځي هغه له منځه لاړ سي، دا حملې په خپله له منځه ځي او ختمېږي.